درې د کرکټ ډیر تازه ښکلي او په زړه پورې خبرونه. د کرکټ د راتلونکي ستوري شفیق الله غفاري د ژوند مرکه په کرکټ بورډ کې مهمه ناسته او ډونالډ ټرمپ د کرکټ په نړۍ کې هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د 19 کلانو ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړي غفاري د افغانستان لپاره خورا ښې لوبې ترسره کړي چې په 5 لوبو کې 3 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د افغانستان د سلو توپ اچوونکي په تیر نړیوال جام کې 14 وکټې واخیستې او په دې سره نړیوال جام دوهم ډېر وکټ اخیستونکی لوبغاړی هم وشمیرل شو. اوس تازه افغان کرکټ بورډ د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې د تکړه الراونډر لوبغاړي شفیق الله غفاري سره مرکه کړې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپره کړي. هغه په یاده مرکه کې د ځان په اړه خورا جالب څرګندونې کړي چې په لاندې ډول دي. اول له کوچنیوالي مې د کرکټ سره علاقه وه، نو همدې علاقې دا د تر 19 کلنې ملي لوبډلې پورې راورسولم. دویم، زه د 10 څخه بیا تر 12 او بیا د 1 څخه تر 4 بجو پورې هره ورځ تمرینونه کوم. دریم، لوبغاړي په بېلابېلو توپونو سوځول کیږي. زه لوبغاړي په ګوګلي توپ ډېر سوځوم او هغه وخت ښه توپ اچونه کوم چې لوبډله مې تر فشار لاندې وي. څلورم، په ملي لوبډله کې 5 پوزیشن توپ وهنې ته داخلیږم. پنځم، زه چې کله توپ وهنه کوم سلو توپ اچونه ښه لوبولی سم او هغه وخت ښه توپ وهنه کوم چې 15 اورونه پاتې وي. شپږم، د افغانستان ټول ولایتونه مې خوښ دي. اووم، ترخه خاطره مې دا ده چې انټر کلب سیالیو کې مې نه ښه توپ اچونه نه ښه توپ وهنه او نه مې هم ښه ډګر ساتنه کوله. نو بیا کوچ ته ورغلم او هغه راسره ډېر کار وکړ چې بیا بېرته ښه راستون شوم. اتم، ملي لوبغاړو کې مې راشد د خوښې وړ لوبغاړی دی او د هغه ګوګلي توپ اچونه مې ډېره خوښیږي. نهم، د بدو او ناوړه کارونو څخه ډېر ځان ساتم. لسم، دا مې ارمان و چې افغانستان لپاره ولوبېږم او دوهم ارمان مې دا دی چې خپل مور او پلار حج ته ولیږم. 11، پیغام مې خلکو ته دا دی چې د مور او پلار ډېر خدمت وکړئ، د مشرانو احترام او پر کشرانو شفقت وکړئ. دویم خبر دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی وایي نن مې یو ځل بیا د ادارې د ټولو څانګو له مدیرانو سره ناسته وکړه چې په لړ کې مې له هغوی سره د ټولو ورسپارل شویو مسؤلیتونو او چارو پوښتنه وکړه. دوی هم راسره د ټولو ترسره کړو چارو راپور شریک کړ او همدارنګه مې د ادارې د پرمختګ لپاره ورته نورې سپارښتنې هم وکړي او یو ځل بیا مې د ټول اړوند اهدافو ترلاسه کولو په موخه ورسره پلان شریک کړ. په ځانګړي ډول مې د تفتیش او کنټرول پر مدیر چې نوی په دنده ګمارل شوی ډېر ټینګار وکړ چې خپلې چارې په بشپړ روڼ او شفاف ډول ترسره کړي، ځکه دا د کرکټ نړیوالې شورا له غوښتنو څخه یوه ده او موږ باید له هغوی او خپلو هیوادوالو سره په کړو ژمنو کې پاتې رانشو او په ټولو چارو کې بشپړه روڼتیا رامنځته کول زموږ له لومړیتوبونو څخه دي او موږ دغه کار ته بشپړ ژمن یو د پیاوړي افغان کرکټ پر لوري. دریم خبر دا چې د هند لوبډي وزیر نریندرا مودي پلرني ایالات ګجرات په احمدآباد کې د کرکټ تر ټولو ستر لوبغالی جوړ شوی، خو د پرانیستو لپاره اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تمه دی. د هند کرکټ بورډ یا BCCI مشر سادو ګنګوني هم د دغه ستر کرکټ لوبغاړي په اړه خپل تاثرات وړاندې کړي دي. په احمدآباد ښار کې د سردار پټیل لوبغالی چې د موټیرا په نوم هم یادول کېږي اوس د نړۍ تر ټولو ستر کرکټ لوبغالی دی. مخکې په دې لوبغالي کې 450,000 تماشچیان ځایدل، خو اوس دا یو په 2 زیات شوي دي چې اوس په دې لوبغالي کې د 110,000 کسانو د ځایدو ځای جوړ شوی. د دې لوبغالي د انځورونو په لیدو نه یوازې دا چې د کرکټ مینوال ورته حیران ول بلکې د کرکټ لوبغاړي هم د دې لوبغالي په لیدو خوشحاله دي. اوس د هند کرکټ بورډ مشر سادو ګنګوني هم د سردار پټیل لوبغالي په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه لوبغالی د پرانیستو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تمه دي. سادو ګنګوني په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د احمدآباد د دې لوی او ښایسته لوبغالي په لیدو ډېر خوشحاله یم. په دې لوبغالي کې د لوبغاړي او لوبډل مشر په حیث زما ډېر یادونه پراته دي چې اوس د زرګونو خلکو د کوربتوب وړتیا لري او اوس د 24 نیټې پورې نور صبر نشم کولی. د هند کرکټ بورډ تېره ورځ د موټیرا لوبغالي چې د نړۍ تر ټولو ستر کرکټ لوبغالی دی انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي. د سردار پټیل لوبغالی یا موټیرا لوبغالی په لومړي ځل په 1982 کال کې جوړ شوی و چې هغه مهال ورته د ګجرات ایالتي حکومت ځمکه ورکړې وه. په 1983 کال کې په لومړي ځل په دغه لوبغالي کې نړیوالې لوبې ترسره شوي. تر اوسه پورې په دغه لوبغالي کې 1 وریځه 12 ټیسټ او 24 ورځنۍ لوبې ترسره شوي دي. په دغه لوبغالي کې وروستۍ نړیواله لوبه د هند او سریلانکا لوبډلو ترمنځ په 2014 کال کې ترسره شوې وه. له دې پرته کله چې دا لوبغالی د بیا جوړېدو لپاره بندېدلو نو تر هغې مخکې هم پکې بېلابېلې لوبې ترسره کېدي. د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د دغه لوبغالي د بیا جوړولو پروژه لاسلیک کړه.
د یادولو دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبرورۍ په 24 او 25 نیټه د هند په سفر راځي او هغه په احمد آباد کې دغه ستر کرکټ لوبغالي پرانیسته هم وکړي. نو ډیره مننه، ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.